اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میږ دغه نن ګرون ملګري راغلي دي، مداحیه ملګري، زیشان میراحل صاحب، مختیار علی مختیار صاحب، نقیب بانیسایی صاحب و د میږ ګرون ملګره موسیقي استاد احمد جان استاد و ورسره د بچای وقار خان مینانا کاسون دی غونډه راغلي دي. میږ یې مختصر نشید سره جوړ کړه ده. زه په سر شخوص کوم نقیب بانیسی صاحب ته چې دا یې میشته خپل مداحیه کلام پیش کو. نقیب بانیسایی صاحب. مننه ممتاز صاحب، شکریه مختیار بھائی، ډېر وخت بعد دا ارمانونو تو سره ګپ شپ ولګېږي. څه شعرونه دي په غزل نه مخکې وی چې ښه په کښلي طریقه په ادب کښېني، هسې نه کښېني چې وي یې مطلب کښېني. ښه په کښلي طریقه په ادب کښېني، هسې نه کښېني چې وي یې مطلب کښېني. چې د مو د قرباني نه خبر شي، بې هر سړی په فضل د رب کښېني. چې د مو د قرباني نه خبر شي، بیا هر سړی په فضل د رب کښېني. موږ له دوې خبرې نه سره کړي چې یو بل په مان شروع شي و ډب کښېني. موږ له دوې خبرې نه سره کړي چې یو بل په مان شروع شي و ډب کښېني. و لیونتې بیا صحت خو وي نقیبه سیک وسره خو د چا په طلب کښېني. لیونتې بیا صحت خو وي نقیبه سیک وسره خو د چا په طلب کښېني. څه شعرونه چې په ننوت یې مې څه زر د پښتې نه کمېږي، په ننوت یې مې څه زر د پښتې نه کمېږي. خدا له وینه چې سړی نه ده پیاوړه سړی و رقیب خدا سې په جانان فشار نه وسیرلی لکه چې وي پیسې د مونه کړه سړی. رقیب خدا سې په جانان فشار نه وسیرلی لکه چې وي په پیسې د مونه کړه سړی. او مو په د خپله زندګي شه بل څوک نه ولیده د یو مین غوندې بې وسه او نیمګړه سړی. مو په د خپله زندګي شه بل څوک نه ولیده د یو مین غوندې بې وسه او نیمګړه سړی. او شوي ډېر زر تیر په وتو سره په دا چې خاناته جوړوې نوي ډرمې اوزین ستړه سړی. شوي ډېر زر تیر په وتو سره په دا چې خاناته جوړوې نوي ډرمې اوزین ستړه سړی. و چې د ښېګړه په بدګړه بدلایي نقیبه داسې سړي سره ده نه کوي ښېګړه سړی. څه شعرونه دي وی چې مو ته هر څه کمانې کښله لیده شي، مو ته هر څه کمانې کښله لیده شي، خو یو کاست زمونې کښله لیده شي. خو یو کاست زمونې کښله لیده شي. او که وطن د عربیونو ده خو بیا یا امارات په پښتنې کښله لیده شي. که وطن د عربیونو ده خو بیا یا امارات په پښتنې کښله لیده شي. او سخاواتي چې په وینه شامل وي داسې کس په خزانې کښله لیده شي. سخاواتي چې په وینه شامل وي داسې کس په خزانې کښله لیده شي. و چې انکار یې نه کوي چې زړه د موت کو کښله ځکه په بونې کښله لیده شي. و چې انکار یې نه کوي چې زړه د موت کو کښله ځکه په بونې کښله لیده شي. و د هلک سړي خالي خبرې باس وي، د هلک سړي خالي غږېدو باس وي. و درین سړی خو په درنې کښله لیده شي. مختیار بھائی ته موقع ورکو. دا و د میږ ګرون